السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو تفسیر می کتلو، نو په هغه تفسیر کې یو ډیره زیاته بهترینه د فائدې خبره لیکلې وه. ما وی زه به د خپلو مؤمنانو مسلمانانو ورونو او د خویندو سره شریکه کم. هغې کې لیکلي دي که یو انسان غواړي چې په ما کې تقوا راشي او د قیامت د ورځې د ذلت او د شرمندګۍ نه الله رب العالمین ما بچ کی، نو وی د سلورو سیزونو نه دله حیا کول پکار دی. او دا سلور وانه په قرآن کې راغلي. اول الحیاء من الله، چې دی د الله رب العالمین نه حیا کوي، چې الله رب العالمین ما ته ګوري، الله رب العالمین ما ویني. دویم الحیاء من الکرام الکاتبین، د هغه ملائکو نه دی حیا کوي کوم چې کرامن کاتبین ملائک دي، چې دا د هر انسان سره دوه ملائک مقرر دي، یو په خی اوږه باندې ناست یو بل په ګس اوږه. دریم الحیاء من الارض، چې د دې ځمکې نه انسان کله کله حیا کوي، ځکه قرآن کې راځي یومئذ تحدث اخبارها، دا ځمکه به هم د قیامت په ورځ په انسان باندې ګواهي پیش کوي. او څلورم الحیاء من النفس، د دې خپل نفس نم حیا کول پکار دی، چې د قیامت په ورځ به دا غوږونه په ما ګواهي پیش کوي، دا سترګې په ما باندې ګواهي پیش کوي، دا لاسونه به په ما باندې ګواهي پیش کوي، دا خپې به په ما باندې ګواهي پیش کوي، حتی چې د بدن دا سرمن به په انسان باندې ګواهي پیش کوي. او د عربی یو شاعر دی او وی اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. وی کله چې یو ورځ په زمانه کې ته چرته یوازې شي، نو داسې مو وایه چې زه یوازې ما، بلکې داسې وایه چې ما باندې یو نگهبان ذات چې کوم دی هغه شته دی او هغه ماته ګوري. او ولا تحسبن الله یغفل ساعة ولا ان ما یخفى علیک یغیب، او دا ګمان مکوه چې ګینه الله تعالی یو ساعت زمانه غافل کیږي، او مدسې وایه چې پتا باندې دی یو سیز غایب کیږي پټیږي دی، او دا د الله رب العالمین نه پټیږي. الله هغه ذات دی چې نه هغه د چا د حال نه غافل کیږي او نه د هغه نه څه سیز پټیږي. نو که غواړئ چې تقوا در کې راشي او د قیامت د ورځې د شرمندګۍ نه بچ شئ، نو بیا د دغه څلورو سیزونو نه حیا کول دا پکار دی.